بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې دا بعضې کسان چې کله د رکوع سره راپورته سي سجدې له ځي، نو دوی دا خپله پاجامه پرتوګ په دواړو لاسو باندې داسې راپورته کړي، یا د خپله کالي په دواړو لاسو باندې سم کړي، دا لمون دا د شریعت په رڼا کې څنګه؟ لمونځ خو به نه فاسدوي. 444 هغه لیکلي دي چې د رکوع سره د سجدې کړلو په وخت کې په دواړو لاسو سره خپله پاجامه پرتوګ راپورته کولو سره په لمانځه کې کراهت پیدا کیږي. البته لمونځ نه په فاسدېږي، خو داسې حرکت کول او داسې عادت جوړول دا ناپسندیده، ناخوښه او مکروه عمل دی، او دا لرې نه ده که چیرې دا عمل کثیر ته مفضي سي، نو بیا خو د لمانځه د فاسدو باعث جوړیږي. لہذا د دې څخه ځان ساتل ضروري دي. په حواله سره د شامي جلد نمبر اول صفحه نمبر 640 دغه رنګه فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 صفحه نمبر 93 هغه لیکلي دي چې بلا ضرورت داسې کول ښه نه دي، خو لمونځ یې ادا سو. کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 428 هغه لیکلي دي چې داسې کار کول مکروه ضرور دی، لیکن لمونځ نه په فاسدېږي. دغه رنګه فتاوی محمودیه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 602. نو محترمینو، داسې عمل کول، داسې کار کول په لمانځه کې نه دی کول پکار، بیا خاص کر په دواړو لاسو سره. خو البته لمونځ یې صحیح سو، په کراهت پکې راځي په لمانځه کې، خو لمونځ یې جایز او صحیح سو.